10 کاله د چا عمري، د چا 20 کاله، د چا 30 کاله، د چا 50. هر یو د ځان سره سوچ وکړو آیا په دې 20 کاله کې، 10 کاله کې، 50 کاله کې منګه هره ورځ سلسل ځله توبې ایستلي الله ته؟ نو که چېرته ایستلي خو صحیح ده، او که نه ایستلي نو په خپل ځان دې افسوس وکړي او آینده دې هغه د دې کار هغه پابندي وکړي. همدغه رنګې په دې 80 کالو کې، 10 کالو کې، 20 کالو کې څو کاله موږ 100 ځلې توبه ایستلې ده، یا څو ورځې مې ایستلې ده؟ زه لنډه به وکړو، څو ورځې په دې 80 کالو کې، 50 کالو کې موږ 100 ځلې توبه ایستلې ده. عزتمندو، موږ ډېر هغه قصور کوو په دې باب کې، او حال دا ده چې توبه دا واجبه ده مسلمان دپاره چې دا به توبه الله ته وباسي، الله ته راضي شي، همدغه رنګې محبت ورسره وکړي، ګناهونه اوله پرې معاف کوي په دې سره، او همدغه رنګې راضي کېږي په دې سره. په دې وجه باندې موږ لره پکار دي چې توبه موږ هر وخت وباسو، د 100 ځلې نه زیات موږ توبه وباسو. استغفر الله هم سړی ویلی شي، همدغه رنګې رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم، داسې نور الفاظ دا په دې باندې هغه سړی توبه وباسي. لیکن مهمه خبره دا ده عزتمندو، سړی دې دا نه وایي چې زه کله اوس ځواني ده زما چې سپینګیره شوم بیا به وباسم، نه، داسې نه ده عزتمندو. مرګ به خاص کر زموږ په دې عصر کې دا ځوانان روان دي، سپینګیري هغه ډېر کم هغه موږ اعلان اورو، نور شي اکثر هغه ځوانان روان دي، مرګ هغه موږ ته ناڅاپه را روان دی، بیا به ارمانونه هلته کوو او دا میدان به زموږ نه پاتې شوی. دغه د الله د محبت، د الله رضا، خپله کامیابي، دا ټول فرصت به زموږ نه وتلی. نو الله دې وکړي چې موږ ته د توبو هغه توفیق راکړي او زموږ ګناهونه په هغې سره معاف کړي. هذا وبالله تعالى التوفيق والله أعلم.